افغانانو سلامونه مینه. آیا تاسو پوهیږئ چې د استرالیا هیواد په خپل تاریخ کې د تاسو افغانانو ډیر غټ احسانمند ده، د تجارت برخه کې، د طبابت برخه کې، د بیارغونه برخه کې، د ټولنیز ژوند په برخه کې او بل اخر د هوساینې په برخه کې افغانانو احسانمند ده. محمد عالم قنداری یو ستر بزګرو په زرهاو خونه درلودل او بل اخره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به تجارتونه کول. بل اخره استرالیا هیواد ته ورسېده. هغه وخت استرالیا هیواد داسې یو دښته غوندې وه، اوسنۍ استرالیا نه وه. دا سړي چې خپل اوښان ودرول هلته اړتیا سوه چې دغه د ریل پټلۍ جوړولو په خاطر دغه غټې اوسپنې انتقال سي. د انسان کومک شروع کړي دلته او د ریل پټرۍ هله بل اخر د نور افغانان د سره یو ځای سول، دا ریل پټرۍ ورسول او بل یو شی بل مې نسی چې محمد عالم قنداری ډیر یو ستر حکیم وو، یعنی سنتي طب یا ډاکټر و په یو اصطلاح تاسو ته وایم چې داسې دواګانې به جوړولې چې سړی به یو دم ټک پتره سو. تر هغه پورې دا په استرالیا کې په طبابت کې مخکې ولاړ او مشهوره سو چې د نور نړۍ نه به صاحب العلاج مریضان راتلل او د ده د هغه کم کلینیک چې جوړ کړی و د ده دغه کلینیک تر شا به قطار ورته ولاړ وه. یو جالبه شی بل یې نیسي چې محمد عالم قنداري هېڅکله د چا نه پیسې نه اخیستې، ټوله دواوې وړیا ورکول. دی خو تجار او خیره کارونه به یې کول، کلتوري کارونه به یې کول، بیا رغونې به یې کولې، لومړني مسجدونه یې مسلمانانو ته جوړ کړل او بالاخره ډېر زیات فعالیت یې وکړه. تر هغه چې استرالیا هېواد اوس د هغه په نوم یا د افغانانو په نوم بیخي سکه چاپ کړی. لنډه به ووایم چې محمد عالم قنداري دومره خدمت استرالیا ته وکړه چې اوس مهال موږ افغانان د استرالیا د معاصر تاریخ یوه برخه یو، روښانه برخه. باور په خدای وکړو افغانانه څوک چې استرالیا کې هستئ یو سپین ږیري استرالیایي ګیر کا ورته آی ام افغان کیملر، ورته زما پلار افغان کیملر و محمد عالم داسې درته درېږي. استرالیایان مې خوښ څه ځکه احسان فراموسه نه دي. په زرګونه ډاکومنټریانې جوړې کړي محمد عالم قنداري باندې، همداسې ډېرې کتابونه یې لیکلي دي. په خپلو مکتبونو کې خپلو بچو ته وایي چې دغسې یو فرښتې غوندې شخصیت محمد عالم قنداری راغی او بالاخره استرالیا ته خدمت وکړو او د استرالیا د خلکو هوساینې په خاطر یې کار کړی دی. کله وایي چې دا مړ څه روایتونه دي، وایي کله چې دا محمد عالم خان وفات سو لاړو، خدای دې رحمت ورته وکړي، وایي نیمایي استرالیا پسې جړل. باور په خدای وکړه په تاریخ کې موږ نه د چا مذهب ته توهین کړی، نه چا قام ته، نه د چا رنګ ته، نه د چا ژبې ته. هر چیرې چې موږ رسېدلي یو خدمت مې کړی، فعالیت مې کړی، انسانیت باندې زموږ احسان پروت دی ګرانه افغانانو. خو دغه خلک راځي موږ توهینوي، تحقیروي، موږ پورې سپکې سپورې وایي. یو څه مې نیسي دغه باعزته مېرمن زه یې نه پېژنم خو ډېر قوي تاریخ د افغانانو بیانوي په استرالیا کې، په اسنادو، په ثبوتو، په شواهدو. تاسو ګرده ولاړ سئ او دا مېرمن فالو کوئ، فکر کوم خارجۍ ده خو ډېر زیات ریسرچ کړی دی افغانانو په ارتباط او ډېرې ښې ویډیوګانې، معلوماتي ویډیوګانې سورسورو سره کېږدي. دغه مېرمنې اکاونټ ته ولاړ سئ، ټولې فالو کوئ، د دې ویډیوګانې شیر کوئ او بالاخره دا خلک وپوهېږي چې موږ مفید خلک یو، ګټور خلک یو انسانیت ته، او بالاخره مترقي خلک یو، کولی شي چې مثبت تغییرات راولو، په موږ بیا اعتبار کوي، زمونږ سلامونه قبلېږي، په موږ باندې د تجارت اعتبار کوي او بالاخره په هره برخه کې زموږ لاسنیوی کوي. ګران افغانانو د ښځې ته ورسې قربان موسم که کومه پوښتنه لرئ ما ته ولیکئ، زه په خدمت کې هره برخه کې انشاءالله ویډیوګانې به جوړوو او کم معلومات چې ما سره دي او د دوستانو نصیحت اخلم تاسو ته به یې شریکوم. مننه.